هغه ورځ چې د نړۍ تر ټولو مشهوره کمپنۍ فیسبوک د یو داسې څه سره مخ کیږي چې د دوی په وهم او ګمان کې هم نه و د ډار او ویرې له امله هر څه یو دم بندوي او خپله شروع کړې پروژه پر هماغه ساعت ختموي. د 2018 یو حیرانونکې کیسه چې کله د فیسبوک کمپنۍ یو پروژه پیل کړه د 2 چټ روبوټونو یا مصنوعي ځیرکتیاو. کله چې هر څه مخ ته ویوړل او لږ پرمختګ یې وکړ نو دوی ته دا پروژه کامیابه ښکارېدله ځکه دغه چټ روبوټونو یا ای آی ښه سمې خبرې کولی شوې او د هرې پوښتنې ځواب یې ویلی شو. مګر دوی غوښتل یو څه نوي تجربه کړي او همدا و چې دوی ویل دغه 2 روبوټونه یا ای آی باید د یو بل تر مخ کېنول شي او دوی ته وویل شي چې تاسې د یو بل سره خبرې وکړئ تر څو وګوري چې دغه 2 روبوټونه د یو بل سره د څه په اړه خبرې کوي او څنګه خبرې کوي. څنګه چې خبرې پیل کړې خوا او شاته یې ولاړ د کمپنۍ ټول غړي هک پک حیرانه شول ځکه دغه 2 روبوټونه چې یو یې باپ نومېده او بل یې ایلس د یو بل سره په داسې یو ژبې خبرې پیل کړي چې تر دې دمخه هیڅ چا هم نه و اورېدلې او دغه خبرې یې تر ډېره وخته وکړې مګر نه هم د دې جوړونکي او نه هم د فیسبوک مشر پر دې پوهېده چې آخر دا 2 روبوټونه یا ای آی ماشینونه پر کومه ژبه خبرې کوي او یو بل ته څه وایي او همدا و چې د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څخه ډار او وهم پیدا شو ځکه هغه تیوریګانې چې په فلمونو کې ښودل کېدې او ډېرو ساینسدانانو پرې باور کولو لکه د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی هوښیارېدل او د انسان پر څیر عمل کول وو هغه اوس په رښتیا هم په حقیقت بدلېدلې ځکه ای آی د یو ژوندي انسان پر څیر عمل کول شروع کړل او د انسانانو څخه خپل معلومات او خبرې پټولي چې همدا د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو ویرونکي پړاو دی چې ډېری پوهان پرې باور لري او وایي چې د ای آی به له انسان څخه څو چنده هوښیارېږي او قوي کېږي به او یو وخت وروسته به د انسان لپاره تر هر څه ډېر خطرناک همدا ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا واوسي. یوازې د فیسبوک کیسه هم نه ده ډېرې نورې ویرونکې قضیې هم شته چې همدا روبوټس پکې ډېرې حیرانونکې خبرې او وړاندوینې کوي لکه دا روبوټ چې وایي I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high آیا دا مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د شیطان د لښکر یا الومیناټي لخوا رامنځته شوي تر څو موږ تیر باسي او انسانان پر خپلو ورکو کې راګیر کړي او هغسې کارونه پرې وکړي چې هغوی یې غواړي. ویډیو کې پرې غږیږو چې د ای آی تر شا ډارک ورلډ یا تور اړخ کې څه پراته دي. مصنوعي ځیرکتیا یوازې د یو نوم په غونډه نړۍ کې د بدلون سرعت په زرګونو ځله تیز کړ او زښته ډېر حیرانونکي بدلونونه یې رامنځته کړل. په تیرو زرګونو کلونو کې چې کوم تغیرات او پرمختګونه نه و راغلي هغه د مصنوعي ځیرکتیا په ډېره لنډه موده کې رامنځته کړل. ټولنیزې رسنۍ ورځپاڼې تلویزیونونه په هر ځای کې د مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس په اړه خبرې کیږي او خلک ترې ډارول کیږي چې ګواکې راتلونکي کې به دا بشریت ته یو ډېر ستر زیان وي او شاید د انسان د وژنې لامل هم شي. مګر دا هر څه یوې خوا اوس د مصنوعي ځیرکتیا پر اساس خبریالانې هم جوړې شوي چې پر ډیریو تلویزیونونو کې خبرونه د انسان پر څیره کې یو ای آی وړاندې کوي لکه دغه د لیکوالۍ څخه نیولې تر ویډیو او عکس تر ایډیټ پورې دا هر څه اوس په مصنوعي ځیرکتیا ترسره کیږي او هغه هم په یو څو ثانیو کې. هر څه څومره اسانه شوي څومره ښه لګیږي دغه خبره مګر موږ ټولو ته له ماشومتوبه یو خبره راښودل شوې چې هر ځلانده څیز سره زر نشي کېدی. د مصنوعي ځیرکتیا خو کارونو په لیدو سره موږ دومره ړانده شوي یو چې موږ اصلي موضوع او خطر ته هیڅ پام نه کوو. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ساده الفاظو یې دغسې تعریف کولی شو یو کمپیوټر ته مصنوعي مغزه ورکول او دا وړتیا ورکول چې هغه پرې فکر وکړي او ځان ته یو حل لاره پیدا کړي لکه یو وړکی ماشوم چې کله موږ رالویوو هغه ته کرا یو ټکی ورښایو معلومات ورکوو تر څو هغه زده کړه وکړي نو ای آی هم همدا رقم یو وړکی ماشوم وي او دې ته معلومات ورکول کېږي لارې ورته ښودل کېږي او کرا پر مخ ځي. نو د یو ماشوم لخوا د انسان پر څیر برخورد کول لکه د انسان پر څیر فکر کول ځواب ورکول د معلوماتو اخذ کول او تر ټولو مهم د پریکړې کول او خبرو یاداښت کې نیول او پر اساس یې ځواب ویلو ته ای آی ویل کېږي یا مصنوعي ځیرکتیا چې همدا ای آی په 2 ډوله دی. یو ته یې نارمل ای آی ویل کېږي او بل ته یې جنرل ای آی چې جنرال ای آی هر ډول کار کولی شي لکه د انسان پر څیر او بل یې نارمل ای آی ده چې دا ای آی یوازې یو ډول کار کولی شي لکه که یو ای آی د ډاکټرۍ په برخه کې جوړ کړل شي نو هغه یوازې هماغه مربوطه کار ترسره کولی شي او نور په هیڅ هم نه پوهیږي. مګر بیا جنرال یې هر کار کولی شي د سلاو جوړول کولی شي د یو اتومي وسلو فورمولونه جوړولی شي د یو نوي سافټویر یو نوی اپډیټ رامنځته کولی شي هر کار ترسره کولی شي. د همدې ای آی شروعات په 1940 کې شوي مګر د ای آی خورېدل اوس شروع شوي په کرا په مختلفو بڼو او طریقو سره. مګر پوهیږئ زموږ په مغزو کې د ای آی د استعمالولو په اړه تلوسه له ډېره مخکې څخه راپیچکاري شوې ده
په اقتصاد کې یو قانون به تاسو اورېدلی اوسي د تقاضې او عرضې یا سپلای اینډ ډیمانډ. په دې کې موږ ته دا هم ویل کېږي چې د یو څیز بازار ته د راوړاندې کولو څخه مخکې په بازار کې تقاضا رامنځته کېږي. یعنې یو څیز لا بازار ته نه دی راوارد شوی مګر د خلکو په ذهنونو کې هغه څیز د اخیستلو لپاره تلوسه رامنځته کړې چې وایخلي او وګوري چې آخر دا څه شی دی چې هر څوک یې په اړه خبرې کوي. همدا کار د AI په رامنځته کولو کې هم شوی دی. په AI باندې نور کار او ریسرچ کول په 1990 کې بند شوي ځکه AI کمپنیو ته کومه ګټه نه وررسوله او پرمختګ نه پکې کېدلو او نه هم کومه لاسته راوړنه یې درلودله. نو دوی هم په کرا له دې بخش څخه ترشا شول او د AI جوړول یې همداسې پرېښوستل. مګر کیسه لا هم پاتې وه. د 2000 په لومړیو کلونو کې مصنوعي ځیرکتیا یا AI یو ځل بیا را ژوندی کړلی شوه. دې ځل غټ اهداف، ستر پرمختګونه او ډېره سرمایه ګذاري او ستراتیژیانې موجودې وي ځکه اوس دغه سرمایه کاران پر دې پوهیږي چې د دې راتلونکي کې ګټه ده او حتماً کولی شو لاسته راوړنې پکې ولرو او پیسې ترې وګټو. نو یو ځل بیا پرې کار کول شروع شول مګر دا ځلې په ډېرې پوهې او لیوالتیا سره تر څو خلک هم پرې باور وکړي او هم یې وکاروي ځکه ډېریو پرې باور نه درلود له دې مخکې. مګر داسې خاص څه بدل شول د 2000 څخه تر 2024 پورې چې موږ اوس دا شیان یوازې حقیقت نه بولو مګر په ورځني ژوند کې یې کاروو هم او باور هم پرې کوو چې دا هر څه سم دي او سم وایي. ډېری فلمونه به مې لیدلي اوسي پخواني چې یو ډول ماشین د خلکو کور کې وي او هر یو کار ورته همدا روبوټ کوي. همدا و چې زموږ په ذهنونو کې د دغسې یو روبوټ درلودل یې راننویستی او یو ډول تقاضا یې زموږ په ذهنونو کې را داخل کړه. یوازې فلمونه هم نه، د ډېرو مشهورو اشخاصو له خولې د AI په اړه راتلونکي ویرونکي کیسې هم د دې لامل شو چې دا زموږ په ذهن ورننوځي او یو ځانګړی ځای ونیسو او یو تلوسه مو واوسي په ذهن کې او باور هم پرې پیدا کړو. د آیرن مین فلم خو به تاسو لیدلی اوسي. اکثره موږ د دغسې فلمونو په لیدو غواړو هغه کارونه ترسره کړو چې د فلم هیرو یې ترسره کوي لکه دغسې. مبارک ستاسې دغه غوښتنه هم پوره شوه. د اپل پرو ویژن نوم خو به تاسو اورېدلی اوسي چې بازار ته راغلی او موږ ته هماغسې احساس راکوي لکه د آیرن مین په فلم کې چې ښکاري. نو آیا دا امکان نه لري چې په دې فلمونو کې د روبوټونو دغسې کارنامې او د انسانانو وژل دې هم حقیقت ومومي او پر موږ دې ځواکمن شي؟ نو راځئ نن د همدې تیز پرمختګ او د فلمونو څخه په حقیقت بدلیدو تر شا اصلي حقیقت را برسېره کړو چې څنګه راته ضررونه را رسولی شي او AI به نور څومره ځواکمن شي په راتلونکي کې. مګر له دې مخکې چې په خطرونو باندې خبرې وکړو یو غوښتنه در څخه لرم. که تر اوسه مو ویډیو د پام وړ ګرځېدلي اوسي نو ویډیو همدا اوس لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نور هیڅ لپاره هم نه، یوازې د پښتو ژبې د خپرېدو او د علم د ډېرېدو او په ټولنیزو شبکو کې د پښتو د خپرېدو لپاره. د انسانانو لوبول. تاسې دا اوس دغه ویډیو ګورئ. AI پر دې پوهیږي د دې ویډیو لیدلو وروسته به ستاسې په ذهن کې ډېرې پوښتنې رامنځته کېږي او AI ته دا هم معلومه ده ځکه هغه ستا هر څه څاري چې یو ویډیو څومره ګورې، له دې مخکې دې لیدلې که نه، لایک کوې یې که نه، نو د هغې پر اساس به تا ته نور معلومات او ویډیوګانې هم راوړاندې کوي ځکه پر هر ټولنیزې رسنۍ کې AI موجود دی یا مصنوعي ځیرکتیا موجوده ده او هغه دا هر څه څاري. نو د هغې پر اساس تا ته بیا هماغه شیان مخ ته راچوي او تا نور هم له ځانه سره ساتي او در څخه ګټه اخلي ځکه هر څومره چې ته یو ټولنیزه شبکه کاروي پر هماغه اندازه یې بنسټګر ته ګټه رسیږي. فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، ټویټر هر څه در باندې همداسې په دوامداره توګه ګوري او تا نه پرېږدي چې تر لاړ شي. نو له دې وروسته به تا ته د همدې AI په اړه نورې ویډیوګانې او معلومات هم مخ ته راځي ځکه هغه اوس پر دې پوه شوی چې تا زما دا ویډیو د AI په اړه ولیدله نو اوس به هغه تا ته نور معلومات هم راوړاندې کوي. پر انسانانو برلاسي کېدل. په 2020 کې د ټسلا کمپنۍ رئیس ایلن ماسک دغه نظریه ورکړې وه. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. ځکه AI د انټرنیټ په ډیټا کار کوي او هغه هر څه له انټرنیټ څخه زده کولی شي، حتی دا هم چې څنګه ځان له انسان څخه غوره وبولي او ځان لا غښتلی کړي. فلحال تر هغې اندازې لا نه ده تللی AI، مګر په لنډ وخت کې به یې دغه حالت هم رامنځته شي. دا هر څه زموږ د فکر قابلیت له موږ څخه اخلي. د روانشناسۍ په باور چې هر څومره موږ په ذهن کار کوو، فکر کوو، یو حل لاره پیدا کوو، په هغې اندازه زموږ مغزه نور هم تیزیږي او کرا لا غښتلي کېږي. مګر دا مصنوعي ځیرکتیا یو غټ اثر راسن زموږ په ذهن او مغزو دی ځکه دا زموږ څخه د فکر او ځیرکتیا قابلیت اخلي ځکه موږ هر څه په مصنوعي ځیرکتیا ترسره کوو سر له اوسه او همدا په کرا زموږ ځیرکتیا له موږ څخه اخلي او پر موږ برلاسي کېږي او موږ په کرا د ژوند په هرې چارې کې په AI باندې تکیه کوو لکه اوس چې محصلینو او استادانو څېړونکو او نورو د فکر خاوندانو په چټ GPT تکیه کړې او هر څه له همدې ترلاسه کوي او لیکي
او خپل فکر او ذهن پرې نه کاروي، نو دا خو ظاهره خبره ده چې موږ غلامان کیږو او هغه هم فکری غلامان کیږو د یو ماشین او هغه پر موږ برلاسه کیږي. یو ساده مثال یې دا زموږ د ځوانانو دی. پخوا به خلک د یو هیواد څخه بل هیواد ته بغیر له کوم لارښود تلل، مګر نن سبا موږ او تاسې حتی په خپل ښار کې هم سم نه یو بلد او یو ځای ته په څو ځله تلو سره هم هغه مو په ذهن کې نه کیني. د انسان روږدي کول د نړیوال ډیټا سازمان د ریپورټ پر اساس تر 2022 پورې په AI باندې یوازې په یورپ کې 22 بلین ډالر مصرف شوي او تر 2025 پورې به دغه 25 بلین ډالر شي. مګر دا دومره مصرف ضرورت سو. په اصل کې د دې دومره مصرف تر شا یوازینی لامل انسان ته د AI عادت ورکول دي او هغه پر روږدي کول دي. ځکه هر څومره چې موږ د AI سافټویرونه او ماشینونه کاروو په هغې اندازه پرې زموږ تکیه هم ډیریږي او د وخت په تیرېدو سره به موږ پرې دومره تکیه یو چې غیر له دوی څخه به هیڅ هم نشو ترسره کولی او همدا به زموږ د غلامۍ دوره وي چې د خپل واک او ځواک څخه کرا کرا تر دغه وضعیت مو ځان وروستلو. او هر څه چې AI وایي موږ به یې منو، ځکه نور مدرکونه به هم کرا کرا ورک شي لکه کتابونه او نور ماخذونه. او هر څه چې AI وایي موږ به فکر کوو چې همدا 100% سمه خبره ده، ځکه زموږ باور او عادت موږ دې ته مجبوروي چې پرې باور وکړو. د حقیقت ورکېدل. مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو زیاته ډیټا په لاس کې لري او دا هم یو خبره ده چې تر حده ډیره ډیټا د یو غټ خطر لامل ګرځېدلی شي، ځکه د دغه ډیټا پر اساس د نړۍ هر کار کولی شي، لکه د نړۍ تیرویستل، پر نړۍ تسلط پیدا کول، حتی جنگ هم. یوازې دا هم نه، د دغه ډیټا پر اساس ډیری د دروغو کیسې او سیاسي خبرونه هم خپرولی شي او خلک به پرې باور هم کوي. لکه دا اوس چې تاسو دغه یو عکس لیدلی و چې ډیر مشهور شوی و د دغې نجلۍ، له کیسې خو به تاسو خبر یاستئ. موږ پرې څومره زر باور کړی و، نو همدغسې هر څوک تیرویستلی شي پر دغې دروغو عکسونو، خبرونو، فکرونو، کیسو. مګر موږ به دا هر څه یو حقیقت ګڼو، ځکه پر همدې سویې جوړې شوي چې موږ پرې شک نشو کولی. او دا د AI تر ټولو خطرناک ګواښ دی چې پر غلط کارولو سره یې رامنځته کیږي. نو له دې وروسته د حقیقت او جوړ شوي ترمنځ توپیر کول زموږ د وس کار هم نه دی او موږ به پر دې هم له دې وروسته نه پوهیږو چې دا حقیقت ته یو که دروغ. د انسان بدیل. په دې خو اوس پوره باوري یو چې دې اوسنۍ AI او روبوټونو د ډیرو دندې له منځه وړي او په غټو کمپنیو کې اوس د انسان پر ځای ماشین کار کوي. لیکل، ایډیټ، هر کار اوس په یو کلیک ترسره کیږي چې د انسان دندې ورختمې کړي، مګر ګټې هم شته، هغه وروسته تشریح کیږي. له دې خبرې هم ځان نشو منکرولی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ډیر پرمختګونه رامنځته شوي، ډیری کارونه اسانه شوي، ډیری ناروغیو ته درملنې پیدا شوي، ډیری نه حل کیدونکې پوښتنې ځواب شوي، ډیری هغه کارونه چې موږ نشول کولی د مصنوعي ځیرکتیا ترسره کړل. مګر پوښتنه دا ده چې آیا دغه پرمختګونه په رښتیا هم ضروري دي او که نه؟ یوازې پر سترګو مو پټۍ تړلې او منډې وهو، په کومه روان یو، د څه لپاره روان یو، هیڅ معلومه نه ده، بس خوش یو. دا خو شوه د AI خبره او خطرونه یې. مګر د دغه AI تر شا څوک دي؟ چا رامنځته کړی؟ آیا د دې تر شا هغه ټولنه خو نه ده د شیطان لښکر، هغه ټولنه چې ویل کېږي د غونډې نړۍ نظامونه کنټرولوي او په پټه خوله او شکل هر څه کنټرولوي او پر هر ځای او نظام یې خپل حاکمیت موجود دی او کوښښ کوي چې خلک د شیطان غلامانان کړي او په خپلو لاسونو یې ونازوي. نو آیا کیدی شي دغه ټولنې د AI رامنځته کړي واوسي؟ ځکه همدوی دي چې پر هر ځای کې خلک تر خپلې ولکې لاندې راوستل غواړي او کنټرولوي. دا او د AI څخه څنګه پیسې وګټو، دا به په راتلونکي ویډیو کې وڅېړو چې انشاءالله ورځ 2 کې راځي. تر هغې دا ویډیو در سره شیر کړئ، ملګرو ته یې ولېږئ او کمنټونو کې مو خپلې نظریې حتما را سره شریکې کړئ چې یو بل سره پرې خبرې وکړو. تر بل ویډیو مو په خدای سپارم. د الله